که تاسو ته یاد شي موږ دغه په سټایل ویډیو تاسو وګورئ هوم ټیب کې سټایل ګروپ ویډیو تاسو وګورئ تاسو به پوره په دغه باندې پوه شئ خو بیا هم زه درته اوس هم وایم صحیح شوه زه رالم فار ایگزامپل msword ما هلته ورته ولیکه زه از ایکول ټو رین ته رالمه دا مې ورته انتخاب که فار ایگزامپل او دا مې ورته دغه شان غټ که بولډ مې ورته که دې ته مې ورته چینج که او همدا شان دا مې ورته واخیسته زه ورته یم چې دغه سټایل ما سره په ورډ کې سیف کا صحیح ده زه به راشم سیف یس دې ته ولیکه ABC سټایل دا مې ورته ولیکه دا مې اوکې کلیک کړه که زه فار ایگزامپل راشم دلته کلیک کوم دلته ورته لیکم فار ایگزامپل MS Excel نوټس دا مې ورته ولیکه زه ته چې دا ماته په دې باندې هم اپلای کا اپلای باندې به تاسو کلیک تاسو اتوماتیکلی دا په دې باندې اپلای شي که زه اوس فار ایگزامپل راشم او زه ورته ووایم چې ها نو ګوره که تاسو فار ایگزامپل راشئ او دا مرته دغه شان کو زه به دې باندې کلیک وکړم څرنګه چې په دې باندې کلیک کړو نو ماته دغه شان یو آپشن راته راکړي چې آیا دا غواړئ چې اپډیټ یې کوي که نه ری اپلای کوي ری اپلای مطلب دا دی چې هغه مخکینی سټایل چې کوم اوریجنل سټایل دی هغه په دې باندې اپلای کوي که مې کلیک کړ نو ګورې هغه اوریجنل ورباندې اپلای کړ اوس که زه یم چې فار ایگزامپل دا دې ماته اپډیټ شي ټول دې ماته په دې شکل باندې شي زه به راشم دې باندې به کلیک وکړم اپډیټ د سټایل ټو ریفلیکټ ریسنټ چینجز دې باندې تاسو چیک ولګوئ دا به اوکې کلیک کوي نو ماته به اتوماتیکلی دا اپډیټ شي زه ورته دغه اپډیشن دا ماته مه راکوه نو زه به راشم هلته ایډوانس ته او زه به راشم پرو نه به چې کیسته کومه دا به اوکې کلیک کوم که زه راشم فار ایگزامپل زه ورته چې دا ماته په دغه سټایل باندې چینج کا ځکه دې باندې کلیک کوم نو ماته به هغه اپډیټ والا آپشن نه راکوي بلکې دا به راته هغه مخکیني ته چینج کوي چې کومې اوریجنل دی صحیح ده که نه یعنې نوی سټایل ماته له دې څخه نور نه جوړېږي ځکه چې آپشن ما ورباندې بند کړو او که تاسو وایئ چې نه ورته آن دی وي دا دې ماته آن کا اوکې مې کلیک کو اوس که زه دا ورته والم دې باندې به زه چیک ولګوم دا راته اپډیټ کا اوکې مې کلیک کو دا به راته اپډیټ شي څه شو بیا دې کې یو بله خبره هم موجود ده چې دا موږ مخکې هم کړې ده ګوره که زه راشم فار ایگزامپل دا مې واخیستو دا مې اوکې کو اتوماتیکلی اپډیټ د سټایل فرام ناو آن بس دا به اوس ماته اتوماتیکلی خپل اپډیټ کېږي اوکې مې کلیک کو خپله به اوس راته اپډیټ کېږي لایک فار ایگزامپل زه رالم زه وتم چې دا ماته دغه شکل ته واړوه اوس به راته خپله باندې اپډیټ کېږي دې آپشن او همدا شان کله چې تاسو راشئ دې آپشن سره یو شان کار دی نو ځکه ته چیک هم ولګېده دې دپاره به تاسو لاړ شئ هوم ټیب ته او سټایل ګروپ والا ویډیو به ورته وګورئ لایک بټن به هم پریس کوئ یو زبردسته کمنټ هم ورباندې ولیکئ همدغه شان زه بیا رالم کنټرول ان یو ته رالم آل ټي او ته زه رالم ایډوانس نیکسټ کمانډ ما سره په دې کې څه دی یوز نارمل سټایل فار بولټډ اور نمبرډ لیست ډېر اسانه کمانډ دی ډېر اسانه آپشن دی دا ستاسو لپاره هوم ورک شو دا راته د همدغې ویډیو په کمنټ کې ولیکئ بله خبره ما سره په دې کې څه شی ده کیپ ټرک اف فارماټینګ دا ډېر زبردست آپشن دی او ډېر ښایسته کار کوي نو ګورئ ورته همدغه دواړه ښه دیس ون اینډ دیس ون صحیح ده که نه زه رالم زه دلته لیکم چې فار ایگزامپل فروټ دا مې انتخاب کو نو دې ته ما یو سټایل ورته ورکو چې هغې ته ویلی شي بک ټایټل دا مې ورته فار ایگزامپل ورکړه دا مې دا ورته واخیست که زه فار ایگزامپل دې ځای کې ودرېږم انټر مې پریس کو او دا مې فار ایگزامپل نارمل ته چینج کې چې کیسته کا از ایکول ټو فار ایگزامپل رینډ مې ورته ولیکو دا مې نارمل ته واړو ښه دا به زه انتخاب کړم دا به نارمل ته تاسو واړوئ صحیح ده که نه چې کله تاسو دا نارمل ته واړو دې باندې هم زه دا ورباندې اپلای کوم چې څرنګه ما دا په دې باندې اپلای کړو نو ګوره دا ماته وایي چې دا انکنسسټنټ شو انکنسسټنټ مطلب دا دی که نه که تاسو ورته وګورئ دا یو ډول ډیزاین شو دا بل ډول ډیزاین شو تاسو په دې باندې رایټ کلیک وکړئ زور ته ګوره څه لیکلي دي میک دس ټیکسټ کنسسټنټ وذ فارماټینګ بولټډ سیمبل دیس ون دا هم راته ته هغه ته واړوه دا هم راته هغه ته واړوه زه ورته یم چې دا غلطي ماته په دې کې مه شو کوه زه به راشم آل ټي او ته ایډوانس ته به راشم دې نه به هم چې کیسته کومه دې نه به هم چې کیسته کومه دا به اوکې کلیک کومه نو ماته به اتوماتیکلی دا غلطي بیا نه شو کېږي آل ټي او ته رالم ایډوانس ته رالم نیکسټ خبره بله ما سره څه ده اپډیټینګ سټایل ټو میچ سلیکشن دې مطلب دا دی که فار ایگزامپل زه رالم دلته زه راځم هماغه شان یو سټایل جوړوم د آپشن مطلب دا دی لایک فار ایگزامپل زه رالم او دلته مې 5 پیراګرافونه ولیکو دلته زه ودرېږم زه ته ماته اپډیټ کړم رایټ کلیک ورباندې کوم اپډیټ ABC سټایل ته ماته اپډیټ شو ټول ما انتخاب کړو زه ټول ته ماته بولټ ورکړه ټول ته راته بولټس ورکړو اوس زه رالم زه چې فار ایگزامپل دغه دوړ نه راته دا بولټ ختم کا دا مې کلیر واخیست هغه دوړ نه راته ختم شو که زه اوس فار ایگزامپل دې ځای کې ولاړ یم زه ورته وایم چې دا ماته اپډیټ کا صحیح شو زه بلته رایټ کلیک وکړم اپډیټ
دا ماته اپډیټ شو، خو دغه دواړو راته بولیټس وانغېستې ځکه چې دی هم دغه سټایل دی، دی هم دا سټایل دی. ځکه دی دا سټایل وانغېسته چې دلته موږ څه انتخاب کړي دي، کیپ پریویس نمبرینګ ان بولیټس پیټرن. مطلب دا دی چې هغه مخکینی چې کوم یو ډیزاین د هغې و، کوم بولیټس موږ هغې ته ورکړي یا مو نه ورکړي، هغه په خپل ځای باندې پرېږده. که ته چې فار ایگزامپل دغه دی هم بولیټس واخلي، add numbering or bullets to all paragraphs with this style، دا به تاسو ورته وایي، دا به اوکې کلیک کړئ. کو زه همدغه ځای کې هم ولاړ یم، زه رایټ کلیک وکړم اپډیټ ورته والم، نو ماته به هغه همدغه سټایل راته والي. بیا زه رایټ کلیک کوم اپډیټ ورته والم، دا به هم ماته همدغه سټایل والي. خو دې ځکه وانغېسته چې دا نورمل دی، دا مې فار ایگزامپل واخیسته، دا به هم راته والي. که دا مې فار ایگزامپل ورته انتخاب کړ، دې ټولو نه کلیر شو، زه بیا دلته ودرېږم، دې باندې زه رایټ کلیک کوم اپډیټ، دا به راته بیا هم دغه واخلي. ځکه ما ورته اخیستي دي چې ټول پیراګرافونه چې په همدغه سټایل باندې وي، دا دې په یو وخت کې یو شان بدلیږي او یو شان دې چینج کېږي. نیکسټ آپشن بل ما سره انیبل کلیک ان ټایپ دی. که فار ایگزامپل زه دا ورته انتخاب کوم او دا مې اوکې کلیک کړ، اوس چې زه هر ځای کې زه ډبل کلیک کوم، نو ماته به اټومیټیکلي هماغه ځای انتخابېږي او زه پکې لیکل کولی شم. دلته فار ایگزامپل ډبل کلیک کوم، دلته زه هم لیکل کولی شم، دلته ډبل کلیک کوم فار ایگزامپل لیکل کولی شم. هر ځای کې چې تاسو ډبل کلیک کوئ تاسو به هلته لیکل کولی شئ. زه ورته همدغه شان دي نه کېږي، زه به راشم ایډوانس ته، دې نه به چې کیسته کومه دا به اوکې کلیک کوم. اوس که فار ایگزامپل زه ډبل کلیک کوم، نو ماته به ډبل کلیک کار نه کوي، صرف هغه ځای کې به لیکل کېږي چې کوم لیف خوا وي. RTO ته زه رالم، ایډوانس ته رالم، بل ما سره په دې کې نارمل دی. زه ورته یم چې په دې کې ماته دغه شیان اخله، ABC سټایل لیست هیډینګ نمبر 1، زه رالم کنټرول W، دا مې کلوز کړ، کنټرول N ته رالم، دا موږ سره شته دی او نارمل هم موږ سره شته دی. تاسو ورته ګورئ، RTO ته زه رالم، ایډوانس ته زه رالم. که زه فار ایگزامپل په دې باندې کلیک کوم، نو ما سره ABC هیډینګ نمبر 1 او نارمل راته پکې راغلی. هیډینګ نمبر 1 ځکه راته پکې راغی چې په همدغه سټایل باندې موږ بل سټایل جوړ کړی دی، د همدې سټایل بیس باندې موږ بل نوی سټایل جوړ کړی دی. زه ورته یم چې کله هم ډبل کلیک کوم، نو ماته د ABC په ډیزاین کې لیکل کېږي. دا مې اوکې کلیک کړ، ډبل کلیک، ګوره ډبل کلیک، ډبل کلیک. خو که زه خپل ځای کې ولاړ یم، نارمل ځای کې ولاړ یم، هلته ماته نارمل لیکل کېږي. صحیح شوه چې کوم زه مخکې ورباندې ولاړم. RTO ته زه رالم، ایډوانس ته رالم. نیکسټ ما سره څه شی دی، شو اټو کمپلیټ سجیشنز. شو اټو کمپلیټ سجیشنز مطلب دا دی چې فار ایگزامپل بعضې وخت موږ راشو، دلته کې مې SUND ډي مې چې څنګه ولیکل، نو ماته څه وایي، پریس انټر ټو انسرټ. څنګه چې زه انټر پریس کوم، نو ماته اټومیټیکلي هماغه پوره نیم کمپلیټ راشي. زه ورته همدغه شان سجیشن ماته مه راکوه، دې نه به چې کیسته کې دا به اوکې کلیک کړي. که اوس تاسو فار ایگزامپل FRIDAY دا لیکي، تاسو ته بیا هم نه درکوي. صحیح شوه که نه؟ همدغه شان بل ما سره څه شی دی، کرسر موومنټ او کرسر ویژوال سلیکشن. صحیح شوه؟ ګوره کرسر موومنټ دا موږ سره لوجیکل دی، ویژوال هم موږ اخیستلی شو. صحیح ده؟ که زه فار ایگزامپل دې ځای کې ودرېږم او زه اوس دا فار ایگزامپل دې خوا ځم، نو ګوره سرچپه کار وشو. یعنې که پښتو ته وګورئ، پښتو مطابق کار شوی دی. خو زه ورته یم چې ما همدغه شان په دې لاین کې وله. صحیح شو؟ دې دپاره به تاسو راشئ ایډوانس ته او دې کې به ورته ویژوال واخلئ، دا به اوکې کلیک کړئ. څرنګه چې تاسو ویژوال واخیستو، اوس چې تاسو فار ایگزامپل ځئ، نو تاسو ته به 1 کرکټر بای 1 کرکټر دغه شان ځي. یعنې اوس دې ته نه ګوري چې آیا دا پښتو ده یا دا انګلیش ده یا دا فرنچ ده یا دا سپینش دی، نو دې ته اوس نه ګوري. همدغه شان که تاسو فار ایگزامپل ورته ووایئ چې کرسر ویژوال سلیکشن بلاک دی وي او که نه کنټینیوز دی وي. اوس که زه فار ایگزامپل راشم، زه ورته یم چې دا ماته انتخاب کا، نو تاسو وګورئ دا ماته اټومیټیکل دغه شان انتخابېږي. صحیح ده که نه؟ زه ورته همدغه شان دی نه کېږي. RTO ته به تاسو راشئ، ایډوانس ته به تاسو راشئ، دا ورته کنټینیوز والی. مخکې بلاک و، اوس کنټینیوز شو. دا مې اوکې کلیک کړو. که اوس تاسو فار ایگزامپل راشئ دغه شانې، یا فار ایگزامپل دغه شانې، فار ایگزامپل دغه شان تاسو انتخابوئ. صحیح ده که نه؟ بیا RTO ته رالم. نیکسټ کمانډ، اخري کمانډ موږ سره څه شی ده، اټومیټیکلی سویچ کیبورډ to match language of surrounded text. یاد ساتئ دا آپشن به تاسو سره نه وي، که تاسو سره وي هم هغه به هله وي چې کله تاسو سره د یو لینګویج څخه زیاتې لینګویج انسټال وي او تاسو په دې ځای کې راوستي وي. صحیح ده؟ زه رالم، زه ورته وایم چې فار ایگزامپل کله چې زه پښتو لینګویج کې ودرېږم، نو ماته پښتو شو کوه، که په انګلیش کې ودرېږم ماته انګلیش شو کوه. نو دلته ماته انګلیش لیکل کېږي، او که دلته ودرېږم دې ځای کې به ماته پښتو لیکل کېږي. دلته به راته انګلیش لیکل کېږي، دلته به راته پښتو لیکل کېږي، ځکه چې هلته ما آپشن کې چک لګولی دی. کوم آپشن کې ما چک لګولی دی؟ دې آپشن کې. که زه دې نه چک ایسته کړم، دا اوکې کلیک کړم، نو اوس کومه ژبه ما سره دې ځای کې
انتخاب وي او چیک وي ماته به صرف په هماغه لینګویج باندې لیکل کېږي. هلته هم ماته پښتو کې لیکل کېږي، دلته هم ماته پښتو کې لیکل کېږي، ځکه چې ما هلته پښتو چیک کړې ده. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ایډوانس ټیپ پارت نمبر 1 یو هومورک مې تاسو ته درکړو. کوشش وکړئ چې هغه هومورک په کمنټ کې ضرور ولیکئ.